راغلی یم نورستان ولایت پارون ښار ته. دا مې مارکیټ دی، دا پاسم ټوکری دی، دلته دوکاندار و زاهد نومي و، قابو د 10 کروړه روپو سودا پکې وه. هغه دغسې دا مارکیټ هم داسې له منځه، دا ټول مارکیټونه له منځه لاړل. دې کې هم امکانات شته دی چې شیطان پکې دي. دلته مې دغه کې هم شیطان شوي، دې کې هم شوي، هغه مارکیټونو کې هم شوي. دغه واقعه په کوم ټایم کې واقع شو؟ هغه واقع کې ته وې دا دلته؟ داسې ټایم و چې 2:30 بجې وې او خابو 3 بجې ته خبر رسېدلې نه وه چې دا صادفي دا مسله را پېښه شوه. ستا په نظر څومره دلته دغه زموږ وطنداران چې دي په شهادت ورسېدل، داسې معلومات کې څومره؟ دا رب العالمین ته پته ده، ځکه چې د هر ځای مسلمانان دلته راغلي دي، شتون لري، غریبۍ له راغلي دي. او ما ته دا پته نه چې 10 دی، 20 دی، 50 دی، یاره د 200 نه به کم نه وي. دې کې مخالک دي او په هغې کې مخالف وو. دې پلو چې دې خیاطان د هغه نه جامو ماشین و سازان دې ته محصلین ناست وو، دا کوټې کمرې بېل بېل کس کرایې باندې نیولې وې، 15 روپۍ کرایه ورکوله. خو دا پته ما ته نه لګي چې څوک مړه دي او څوک ژوندي دي. چې سپوږمۍ هوټل کې لاندې سو، تاسو ګورئ ټول اتاقونه دي. دا زموږ د وطندارانو څپړې دي. دا سامانونه دي، دا وګوره. خبر نه ای صاحب خبر نه زوش خامخا. سلامونه دوستانو، ښه راغلاست. خدای دې چې روغ جوړ اوسئ. راغلی یم نورستان ولایت پارون ښار ته. نورستان په دې پارون ښار کې چې کومه پېښه وشوه، چې کوم سیلاب راغلی و، د هغه خوړو څخه راغلی و چې متاسفانه دغه هوټلونه یې وران کړي دي، دې ساعته مارکیټونه یې وران کړي دي. نو غواړو د هغې پوره جزئیات تاسو سره شریک کړو. نو واقعا دا ډېره یو دردونکې صحنه ده. نه د دې څخه مخکې مونږ هم ځینې افغانان په شهادت ورسېدل چې هغه یې څمکنۍ په ولسوالۍ کې، وروسته د هغې د نیمروز په دښته کې و. زموږ ګڼ شمېر وطنداران هلته په شهادت ورسېدل. اوس متاسفانه طبیعي پېښه وشوه چې په نورستان ولایت په پارون ښار کې دغسې یو خونړۍ پېښه رامنځته شوله. طبیعي افت هغه سیلاب راغی. زموږ ګڼ شمېر وطنداران پکې په شهادت ورسېدل او ځینې ته مالي زیانونه ورسېدل، جوړ شوي دي. غواړو د جزئیاتو لپاره تاسو سره معلومات شریک کړو. په هغه ځای کې یاستو چې دغه ځای کې د شخص لخوا نه کومه سیلاب چې راغلی و، زیانمن شوي مارکیټونه دي. دغه هغه وبښئ جسه لږ دغه هغه زیانمن شوي مارکیټونه دي چې ویجاړ شوي دي. اوس د سره میاشتې ټیم راغلی ده او د خلکو د مرستې لپاره. آی صاحب زما څنګ کې ولاړ دی، آی صاحب موږ ته معلومات راکړه. آی صاحب لږ معلومات خو راکړه. آی صاحب اول دغه لیدونکو ته ځان معرفي کړي، بیا د دغې پېښې په اړه که څه وخت واقع شي دغه په اړه معلومات راکړي. وروره بسم الله الرحمن الرحیم. زه د کانډۍ اوسېدونکی یم، احسان الله جبې نوم دی. دا مې مارکیټ دی، دا پاسم ټوکری دی، دلته دوکاندار و زاهد نومي و، قابو د 10 کروړه روپو سودا پکې وه. هغه دغسې دا مارکیټ هم داسې له منځه، دا ټول مارکیټونه له منځه لاړل. دې کې هم امکانات شته دی چې شیطان پکې دي. دلته مې دغه کې هم شیطان شوي، دې کې هم شوي، هغه مارکیټونو کې هم شوي. او دا ټول دغسې وو، د مخلوق نه ډک دی. سودا هر څه پکې شته دي. سودا هر څه پکې دي. ځان او جان ګراکونه بیچارهګان دلته راغلي غریبۍ دپاره، کاروبارونه یې دلته برابر کړي. دا ټول د منځه لاړه. داسې د الله قهر و چې په ځان چې پوهېدله نو دا هر څه د منځه وړي. آی صاحب دغه واقعه په کوم ټایم کې واقع شوه؟ هغه واقع کې ته وې دا داسې ټایم و چې 2:30 بجې وې او خابو 3 بجې ته خبر رسېدلې نه وه چې دا صادفي دا مسله را پېښه شوه.
داسې مخکې تاسو ته چا څه احوال در نه کړ د باران چې سیلاب راځي؟ دا هوا چې موږ ته رارسېدو د موږ نه سیلاب رامخکې شوی. ستاسو نه یعنې د اول نه سیلاب مخکې دا دلته دا سرحد لنډ دی که نه، سرحد لنډ دی. هوا چې رارسېده نو موږ دا سیلاب داسې و چې څوک یې په خپل ځای ګیر کړه، څوک یې په خپل ځای ګیر کړه، او څوک په لارې کوم په لارې ګیر کړه. ستا په نظر څومره دلته دغه زموږ وطنداران چې دي په شهادت ورسېدل، داسې معلومات کې څومره؟ دا رب العالمین ته پته ده، ځکه چې د هر ځای مسلمانان دلته راغلي دي، شتون لري، غریبۍ له راغلي دي. او ما ته دا پته نه چې 10 دی 20 دی 50 دی، یاره د 200 نه به کم نه وي. خبره ښه نه شولې 200 او زموږ وطنداران په شهادت پته نه لګي، دا پته نه لګي چې دا دونه دی او دا دونه دی. خو مطلب دا خبر یو 10 دوکانه په دې طرف باندې یو 10 تالیخ په دغه طرف باندې. هلته ښاروالي وه، ښاروالي مکمل وړله، ښاروالۍ هوټل خبر 300 کروړه باندې جوړ شوی. ښاروال صاحب هم چې دا په شهادت رسېدلی و، هغه ټول په شهادت رسېدلي دي، ټول ښاروالۍ مکمل منځه تللي دي، هغه کوم مابین ټول منځه تللي دي، انساني عسکري ټول مکمل د منځه. دوکانداران دغسې خراب شوي دي، مسافر کې خراب شوي دي، زنانه ماشومان ټول ته سخت تاوانونه تکلیفونه ورته رسېدلي دي. خوشحاله اوسئ صاحب. دا ډېر یو لوی غم ده، ډېر یو لوی درد ده چې زموږ په افغانانو باندې دغسې خدای غمیزې د نور په موږ ودروي. نو الله پاک دې زموږ دغه وطندارانو ته توفیق ورکړي چې خپل دغه د نورستان ولایت د پارون د ولس سره خپله مرسته ورسوي، تر څو دغه خلک چې بیچارهګان تاسو ما شاته ګورئ نو ډېر تاوانونه یې ولیدل. نو خدای دې دوی سره هغه خلک چې مرسته کوي، هغه خلک چې دلته کومک کوي، د دې تاجرونه ورکړي. نو دوستانو موږ ځو هغه نورو ساحو ته، هغه نور ساحې هم درکوي. دلته کېدای شي خلک باندې ساري شهیدان د دې لاندې مارکېټ د لاندې زیرزمیني ده، دا زیرزمیني ده، دلته زیرزمیني شته دی. هغه خو به لاره نشته، جامو ماشینو والا استادان ناست و، لاره شته د هغې خر طرف نه ورته لاره شته دی. هغه به تللی شي، همالته به ورشو. راځه غیبه ښه ورتګ خو نه کېږي صاحب ورته؟ دا ټول اتاقونه دي او په دې کې مخالف دي او په هغې کې مخالف وو. دې پلو چې دی خیاطان هغه ناست جامو ماشینو استادان، دې ته محصلین ناست وو، دا کوټې کمرې بېل بېل کس په کرایه باندې نیولې وې، 500 روپۍ کرایه ورکوله. خو دا پته ما ته نه لګي چې څوک مړه دي او څوک ژوندي دي. اوس لرې لرې ځای مسافر پوه شولې. دوستانو موږ په هغه ځای کې یاستو، په هغه هوټل کې یاستو، سپوږمۍ هوټل کې لاندې یاستو. تاسو ګورئ ټول اتاقونه دي، دا زموږ د وطندارانو څپړې دي. دا سامان نه دي، دا وګوره. آخه به نور ای صاحب آخه به نه ځو خامخا یاده ښه صبر. ای صاحب ټول نام لري، داسې دا څومره اتاقونه دلته اوس؟ زه خیره مه راځه، زه خیر شو دقیقه مه راځه. ای صاحب ای صاحب راځه چې هلته نام لري خامخا ونه غورځېږي. راځه ټول نام لري. دوستانو دا د بیرون کې به معلومات واخلو. راځه راځه شاته شه. هغه ته نه ونیسه، پورته شتم لکه تر اوسه پر ریکورډ نه. دوستانو دا دلته چې و ټول اتاقونه دي، دلته خیاطان و محصلین ول چې مکمله تر خولې پورې ډک دي. نو ای صاحب موږ ته معلومات راکړو، زه نورو ساحو ته هغه نور ساحې هم درښیو، موږ سره پاتې شه. دغلته د واحده شودو هوټل و، دا دغه ساحه کې زمیني د شودو هوټل و. دا تیږې پوره دی، دې ځای کې دغه جوړې موبایل جوړې یو شی بل شی خو لاندې د زمیني کې شودو هوټل و. خلک به تلله دلته به یې شودو چاینه څښله، دود پتې شی څښله، دا به یې څښله.
او دلته چې کمپیوټر یې دا ماشینونه دا به جوړېده خو د دې لاندې زمیني ده دغه تیږې هم پکې راغلي ده دا بېله علاده هوټل دی دې کې به جوش جوړېدل دې کې به نور یو شی بل شی کېدل نو دا هم هوټل او دا هم هوټل نو دا الله ته پته ده چې دې کې څومره دا 10 متره د دې نه جدا وزن ډېر دی زو دوستانو هغه ځای کمزوری ده دا 10 متره د دې هوټل نه هغه جدا و دا دلته راکش نه ونه شي اوس پوه شوې راځه هغې وروره چې د ځای کمزوری چې ونه غورځي در باندې راځه ځای وځئ راځئ یا دغه ځای نه ورښیم خلاص هغه دوستانو هغه تیږه ګورئ تاسو چې هغه ځای راوړې ده دې هوټل ته دا کمزوری ده ځکه ونه غورځي هلته کار راونیسکه ټول نو ټول کمل ویجاړ شوی ده راځه دا ځای ټول ویجاړ شوی لکه څنګه چې ګورې دغسې غټې تیږې هم زما تر شا ګورې چې حتی دغسې غټې تیږې هم دوی خوار ځان سره راوړی دی سیلاب ځان سره راوړی دی چې بیخي حتی اندازه یې نشته ده نو پرون ښار هغه ښایست چې مخکې و هغه ښایست اوس نه تر سترګو کېږي ځکه پرون د افغانستان په سطحه هغه ولایت دی چې د افغانستان جنت هم ورته وایي هغه ښایست ته ضربه ورسوله او ګڼ شمېر وطنداران یې شهیدان کړل نو ټول خلک اوس د غم په ډګر کېنول لکه څنګه چې ګورې دا مارکېټونه دې خوا چې دي دا اسکواټورې کارونه روان دي ټول مکمل چې دي ویجاړ کړي دي دې څخه مخکې ښاروال هوټل و ښاروالۍ وه نو ښاروال صاحب هم په شهادت رسېدلی و او ګڼ شمېر نور وطنداران ټول په شهادت رسېدلي ما سره پاتې شئ نورو ساحو ته هم ځو تر پای زموږ ملتیا وکړي دوستانو دغه سیلاب چې راغلی د دې اړخ نه راغلی د اړخ ټول خراب کړی نو دغه تیږه چې ګورئ دا یې ځان سره هم راټس په انځور کې ګورئ او دې خوا دا مکمل دغه مارکېټ یې ویجاړ کړی ده تاسو موږ سره په عملاً په هغه ویډیو کې ګورئ